السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن به درته زه انشاءالله د لمونځ د سبق معنی وایم په پښتو ژبه کې. ډېر اسانه ده او ویډیو خپلو دوستانو سره ډېره شیر کړئ چې هغوی هم د لمانځه د سبق معنی زده کړي او خپلو بچو ته یې هم وښایئ. نو شروع کوو. الله اکبر. الله ډېر لوی دی. سبحانك اللهم، پاکی د تا لره ای لویه خدایه، وبحمدک او ثنا د تا لره، وتبارک اسمک او مبارک دی نوم ستا، وتعالی جدک او اوچت دی شان ستا، ولا اله غیرک او نشته دی لایق د عبادت بل هیڅوک بې ستا نه. اعوذ بالله، پناه غواړم زه په الله سره، من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلې شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د الله پاک چې بې حده مهربان نهایت رحم کوونکی دی. الحمدلله، ټول صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین، چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم، بې حده مهربان نهایت رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبدو، خاص تا لره عبادت کوو مونږه. و ایاک نستعین، او خاص له نه مدد غواړو مونږه. اهدنا، وښایه مونږ ته، صراط المستقیم، لاره برابره. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تا په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی په هغوی باندې. ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو. آمین. یا الله، دا دعا زمون قبول کړي. قل هو الله احد، ته ووایه ای پیغمبره چې الله یو دی. الله الصمد، الله بې احتیاجه دی. لم یلد، نه د نه څوک پیدا دی. ولم یولد، او نه دی د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نشته دی د لره هیڅوک برابر. الله اکبر. الله ډېر لوی دی. سبحان ربی العظیم، پاک دی رب زما چې ډېر لوی دی. سمیع الله لمن حمده، اوري الله پاک هغه چا لره چې ثنا وایي هغه لره. ربنا لك الحمد، ای رب زمونږ ته لره ثنا ده. الله اکبر. الله ډېر لوی دی. سبحان ربی الاعلی، پاک دی رب زما چې ډېر اوچت شان والا دی. الله اکبر. الله ډېر لوی دی. التحیات لله، ټول قولی عبادتونه خاص الله لره دي. والصلوات، او ټول بدني عبادتونه خاص الله لره دي. والطیبات، او ټول مالی عبادتونه خاص الله لره دي. السلام علیک، سلام دی وی پتا باندې. ایها النبی، ای نبی علیه الصلاة والسلام. ورحمت الله، او رحمت د الله پاک. وبرکاته، او برکتونه د الله پاک. السلام علینا، سلام دی وی په مونږ باندې. وعلى عباد الله الصالحین، او په بندګانو د الله چې نیکان دي. اشهد ان لا اله، گواهی کوم زه چې نشته دی لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی. واشهد ان محمدا، او گواهی کوم زه واشهد ان محمدا، او گواهی کوم زه چې بېشکه محمد علیه الصلاة والسلام عبده، بنده دی د الله پاک. ورسوله، او رسول دی د هغه. اللهم صل، ای الله رحمت نازل کړي. علی محمد، په محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. وعلى آل محمد، او په آل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. کما صلیت، لکه چې رحمت نازل کړی دی ته. علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې. وعلى آل ابراهیم، او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. انک حمید مجید، بېشکه ته ستایلی شوی یې لوی یې.
اللهم بارک الله برکت نازل کړي علی محمد محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې وعلى آل محمد او په آل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې كما باركت لك چې برکت نازل کړی دی ته علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې إنك حميد مجيد بشك تستايل شبيل اللهم الله ربنا رب زمونگا آتنا راکڑی مونگ لرا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنی کی وفی الآخرت او پا آخرت کی حسنتا بدل دنی کی حسنتا وقنا عذاب النار بدل دنی کی او بچکڑی مونگ لعذاب دا اورنا السلام علیکم ورحمت الله سلام دیوی بتاسو باندې او رحمت دا الله پاک اللهم الله إنا بشك منك نستعينك مدد غوالستانا ونستغفرك أو بخنا غوالستانا ونؤمن بك أو إيمان راول بتا باندي ونتوكل عليك أو توكل كبو بتا باندي ونثني عليك الخير أو سنا ويتال رغورا ونشكرك أو شكر أدا كبوستا ولا نكفرك أو ناشكرين كبوستا ونخلع أو جداكي مونغا ونترك أو بريكدو مونغا من يفجرك هاغسوك شنا فرماني كبيستا اللهم الله إياك نعبد خاصة لرا عبادتك ومونغا ولك نصلي أو تال رمزك ومونغا ونسجد أو سجدك ومونغا وإليك نسعى أو ستاترفتك وششك ومونغا ونحفل أو حازري ومونغا بخدمت ستاكي ونرجو رحمتك أو أميدك ود رحمت ستا ونخشى عذابك أو يريق منغ لعذاب ستانا إن عذابك بشك عذاب ستاچده بالكفار فكفار بوري ملحق بيوسده دوستانو داو د منځه د سبق معنا په پښتو ژبه کې ډیره اسانه معنا ده خپلو بچو ته یې هم وښایئ په خپله یې هم زده کړئ او خپلو دوستانو سره هم ډیره شیر کړئ چې هغوی هم د منځه د سبق معنا زده کړي. مال راکړئ اجازت والسلام.